د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستۍ خبرونه ته نن چهارشنبه د هودیا د کب د میاشتې 2 نیټه د 2023 میلادي کال د فبرवरी میاشتې 21 نیټې سره سمون لري. روانه خبري سات درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د بغلان د غوري سیمنټو فابریکو 9 میاشتو عواید د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښایي. په نورستان کې د غره ښویېدنې له امله د شهیدانو شمېر 18 تنو ته لوړ شوی. او امریکا یو ځل بیا غزه کې د اوربان پریکړه لیګ ویتو کړ. وسم بشپړ خبرونه. د بغلان د غوري سیمنټو فابریکو د 9 میاشتو عواید د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښایي. د بغلان د غوري سیمنټو فابریکې چې د افغانستان د اړتیا وړ 6% او د بغلان، کندوز او تخار ولایتونو د اړتیا وړ 80% سیمنټ تولیدوي، د روان کال د 9 میاشتو عواید د تیر کال د عوایدو په پرتله 10% زیاتوالی ښایي. د بغلان د غوري سیمنټو فابریکې مالی او اداري مرستیال عبدالوکیل قیومي وایي چې تیر کال د غوري سیمنټو فابریکو عواید 540 میلیون افغانۍ وو، خو د روان 1402 کال په لومړي 9 میاشتو کې د دې فابریکو عواید 200 میلیون افغانۍ ته رسیدلی، چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښایي. قیومي زیاته کړه چې د لنډمهالي لپاره پلان دا دی چې د تولیدي لګښت د کمولو لپاره د غوري سیمنټو زړه فابریکه له مرطوب سیستم څخه وچ سیستم ته واړول شي، او په اوږد مهال کې غواړو چې دغلته د 2 فعالو فابریکو ترڅنګ 3مه فابریکه هم فعاله کړو. په نورستان کې د غره ښویېدنې له امله د شهیدانو شمېر 18 ته لوړ شوی. د لغمان د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست مسؤلین وایي چې د نورستان په نوګرام ولسوالۍ کې د غره ښویېدنې له امله د شهیدانو شمېر 18 ته لوړ شوی دی. د لغمان د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازي رسنۍ ته وویل د خلکو امنیتي مسؤلینو په مرسته تر اوسه 18 شهیدان او 2 ټپیان راوستلي، او لا هم تر دې لاندې د نور بند پاتې شوي خلکو د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوال او د سیمې خلک د لغمان والي او ورغلو مسؤلینو څخه مننه وکړه چې پر وخت له دې سره همکاري او ملتیا کړې. د یادونې وړ ده چې د یاد غره ښویېدنې له امله په یاده سیمه کې د لغمان د فرجغان 3 تنه اوسېدونکي هم شهیدان او یو بل ټپي شوی دی. او امریکا یو ځل بیا غزه کې د اوربان پریکړه لیګ ویټو کړ. د امریکا متحده ایالاتو پرون سه شنبه یو ځل بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیګ چې غزه کې د بیړنۍ بشردوستانه اوربان په اړه چمتو شوی و ویټو او پر ضد رایه کارولې ده. دغه پریکړه لیګ د الجزیرې له لوري وړاندې شوی و او 13 ورځ رایې اچونې ته وړاندې شو چې د امریکا د ویټو له امله بریالي نه شو. امریکا په غزه کې د روانې جګړې له پیل راهیسې دا څوم ځل دی چې ورته عمل ترسره کوي او د دغې جګړې اوږدېدو ته لاره هواروي. درنو اورېدونکو، په خبري سات کې راټول شوي مطالب هم دمرول. تر بیا ښه وخت، لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه
هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.